د انسانانو د پیدا کېدو او بدلېدو یعنی ارتقا په اړه په ساینس کې چارلز ډاروین دا خبره کوي چې انسانان د قدرتي انتخاب له لارې بدل شوي. په دې ډول انسانانو وده کړې او شکل یې بدل شوی. اوس دا خبره د اسلامي عقیدې خلاف ښکاري چې موږ ټول د آدم علیه السلام اولادونه یو. نو دا دواړه خبرې څنګه سره برابرېدای شي؟ دا ډېره مهمه پوښتنه ده. د قرآن او ساینس په اړه زما هیڅ بیان له دې پوښتنې پرته نه دی پوره شوی. ما په کاناډا، امریکا، بریتانیا، سعودي او ډېرو نورو ځایونو کې دا خبرې کړي دي. دا موضوع هیڅ کله نه بشپړېږي. د ارتقا د نظریې له دې مهمې پوښتنې پرته دا بحث نیمګړی وي. خورې ډاروین دا پوښتنه کړې وه چې تاسو څنګه قرآن او د ډاروین نظریه سره یو ځای کولی شئ. خورې ما تر اوسه داسې کوم کتاب نه دی لیدلی چې ارتقا ته حقیقت ویلوي. ټول کتابونه ورته نظریه وایي، یعنی لا ثابته نه ده. ما داسې کتاب نه دی لیدلی چې دا یو ثابت شوی حقیقت وبولي. که تاسو د ډاروین کتاب یعنی د انواعو اصل ولولئ، پکې ویل شوي چې ډاروین په یوه کښتۍ کې هیلاباکس جزیرې ته ولاړ او هلته یې داسې مرغان ولیدل چې مخوکې یې د خوراک په بدلېدو سره بدل شوي وي. بخښنه غواړم، د هغوی مخوکې لنډې او اوږدې شوي وي. دا بدلون په یو ډول مرغانو کې و، نه دا چې یو مرغه په بل شي بدل شوی وي. ډاروین په 1861 کې خپل ملګري ته یو خط ولیکو او ویې ویل چې زه په خپله په دې خبره پوره یقین نه لرم چې تا یاده کړه. زه په ارتقا ځکه پوره باور نه لرم چې پوره ثبوت ورته نه لرم. زه یوازې د ځینو ساینسي طبقه بندیو لپاره دا نظریه کاروم. ډاروین په خپله منلې وه چې په دې کې ډېرې ورکې کړۍ شته. هغه په خپله ورسره پوره موافق نه و او ویلي چې ځینې برخې یې ورکې دي. یو دلیل شته چې ولې دا نظریه په نړۍ کې د حقیقت په څیر ښودل کیږي. پوهیږئ ولې؟ کله چې زه په ښوونځي کې وم دا مې لوستل او نن هم تدریس کیږي. خورې پوهیږئ دلیل یې څه دی؟ دلیل یې دا دی چې که تاسو کلیسا ته وګورئ، کلیسا پخوا د ساینس مخالفه وه او د ګالیلیو ته یې د مرګ سزا ورکړې وه. هغوی ګالیلیو ولې وواژه؟ ځکه هغه د ستورو په اړه داسې خبرې وکړې چې د انجیل خلاف وې. نو هغوی ورته د مرګ سزا ورکړه چې وروسته پاپ پرې بخښنه وغوښته. نو کله چې ډاروین یو داسې نظریه راوړه چې د انجیل خلاف وه، نو ساینسپوهانو ورته د ډېر ثبوت ضرورت ونه لید، ځکه د دښمن ملګری وي. نو ډېرو ساینسپوهانو دا نظریه ځکه ومنله چې د کلیسا او انجیل خلاف وه، نه دا چې رښتیا وه. هغوی یوازې د انجیل د مخالفت لپاره د دې ملاتړ وکړ. ټول پړاوونه یاد شوي وو، لکه لوسی او نور 4 ډوله انسان وزمه مخلوقات. ساینس نن وایي چې 4 ډوله داسې مخلوقات تیر شوي. لومړی لوسی و چې 3.5 میلیون کاله مخکې تیر شوی وه. بیا نور ډولونه راغلل 15 لکه کاله مخکې مړه شول. بیا نیاندرتال انسان چې تر 40,000 کاله مخکې تیر شوی. بیا کروموزوم راغی، خو د دې ټولو ترمنځ هیڅ رښتینې اړیکه نشته. د پیپی ګراسي په وینا چې په پاریس کې د دې برخې مشر و، هغه وویل دا غلطه ده چې موږ د هډوکو یعنی فوسیلونو له مخې خپل پلرونه پیدا کړو. زه درته د سلګونو داسې ساینسپوهانو نومونه اخیستلی شم چې د دې نظریې خلاف دي، لکه البرت سینټ چې د ویټامین سي د کشف لپاره یې نوبل ګټلې وه. هغه یو کتاب ولیکل او د ډاروین د نظریې مخالفت یې وکړ. دغه راز فریډ هویل هم د ډاروین پر ضد ډېر کتابونه لیکلي دي. روبرټ شیلډریک هم د ډاروین د خبرو خلاف نوې خبرې کړي دي. دا د منلو نه ده چې موږ د بېزوګانو پیدا شوي یو. فرانک سالیسبري چې یو بیولوژیسټ و، ویل یې چې د ډاروین په خبره باور کول بې عقلي ده. دغه راز ویټمیټ هم د ډاروین په خلاف کتاب لیکلی او هغه هم ساینس پوه و. سلګونه نور هم شته. نن دا په ښوونځیو کې ځکه ښودل کیږي چې رسنۍ د دوی په لاس کې دي. که نه نو هیڅ رښتونی ثبوت نشته. په وړو ژویو یعنې ژوندیو موجوداتو کې لکه امیب کې واړه بدلونونه راځي. قرآن دا نه وایي چې په وړو ژویو کې بدلون نشي راتلی. قرآن نه وایي چې که ثبوت وي نو بدلون ناممکن دی. دا د قرآن خلاف نه ده، خو خبره دا ده چې هیڅ ثبوت نشته. خلک د ډي ان اے او جنیټیک خبرې کوي، خو د هانس کریکرز په وینا چې په دې برخه کې لوی عالم دی، هغه وایي چې دا ناممکنه ده.
له بېزو څخه د انسان د اینې جوړېدل په حساب کې 0 دی. که زه په حساب پیل وکړم تاسو به ستړي شئ. د یو پروټین او د اینې جوړښت بیخي جلا او سخت دی. دا بیخي ممکنه ده. په دې وروستیو کې یو نظریه وه چې همجنسبازي په رګونو کې وي. ما دا په یوه ورځپاڼه کې ولوسته. ما ویل په بل بیان کې به خامخا خلک له ما نه دا پوښتنه کوي که دا په رګونو کې وي نو الله تعالی ولې خلک ملامتوي په داسې حال کې چې قرآن د دې خلاف دی. ما وویل چې دا یوازې یوه نظریه ده. انتظار وکړئ چې ثابته شي. دا یو بې ثبوته خبره ده. تبصره پرې مه کوئ. په څو میاشتو کې ثابته شوه چې هغه نظریه غلطه وه او هغه سړي چې دا نظریه ورکړې وه هغه په خپله همجنس باز و. نو ځکه زه وایم چې زه یوازې پر حقایقو خبره کوم نه پر خیالي نظریو. د ډاروین نظریه نه ده ثابته شوې او موږ له بېزو نه یو پیدا شوي. سلګونو ساینسپوهان او قرآن دواړه د دې خبرې خلاف دي. قرآن وایي لومړی انسان آدم علیه السلام و. انشاءالله هغوی به 100 یا 1000 کاله وروسته دا ومني. نن داسې ریسرچ شته چې ښایي ټول انسانان له یوې جوړې مور او پلار پیدا شوي. دا هم یو نظریه ده چې د قرآن د خبرې ملاتړ کوي. انسانان له یو نارینه او ښځینه پیدا شوي. دا یوازې یو نظریه ده. نو د زما په بیان کې مه کاروئ. انشاءالله دا به کلونه وروسته ثابته شي. بیا به ثابته شي چې قرآن سم و. تر اوسه هیڅ ټکر پکې نشته. دا د ثابت شوي ساینس سره هیڅ خلاف نه ده. هیله ده ځواب مو ترلاسه کړی وي.